السلام علیکم مینوالو. د سید سردار شاه باچا حجرې ته راغلي یو او دا زمونږ د شاعرۍ یو ډېر پخوانی مینوال دی. نو د یو غزل فرمایش وکړو. نو دا غزل چې کوم دی باچاجي ته او د کشرانو ته ډالۍ. مهرباني جي شعر دی. وایي د دې سر خوړلې شاعرۍ نه سیوا ماله نور هیڅ نه راځي. مهرباني لاله. وی د دې سر خوړلي شاعرۍ نه سیوا مال نور هیڅ نه راځي. په کام مین د کام پرستی نه سیوا مال نور هیڅ نه راځي. او د کرک تیل او وزیرستان ګیس پسې جاړم. د کرک تیل او وزیرستان ګیس پسې جاړم. د دې شلې بدبختۍ غلامۍ نه سیوا مال نور هیڅ نه راځي. مهرباني عرفان بھائی. او پیغلې تا خو مخ پټ کړی دی، اخر د زړه سره څه وکړم. پیغلې تا خو مخ پټ کړی دی، اخر د زړه سره څه وکړم. تا نه خوله اخلم مجبوره زبردستی نه سیوا ماله نور هیڅ نه راځي. مهرباني. او زمزم سکم که شراب دواړه خپل تاثیر لري. زمزم سکم که شراب دواړه خپل تاثیر لري. په یو خاموشه په بل سرور مستی نه سیوا ماله نور هیڅ نه راځي. مهرباني. او دا شعر چې کوم دی یاسین تړالی وایي د ایران پیغلې پتا سم مین یم. د ایران پیغلې پتا سم مین یم. ستا عشق والله پارسی نه سیوا ماله نور هیڅ نه راځي. او دا شعر باچاجي تړالی وایي د سیف سالار نه چې تپوس وکړم جنګ ولې نه ګټې. د صفا سالار نه چې تپوس وکړم جنګ ولې نه ګټې. هغه وایي پیره دهشتګردۍ نه سیوا مال نور هیڅ نه راځي. او مولا صاحب یو داسې معاشره تیاره کا چې یو بل خوري. مولا صاحب یو داسې معاشره تیاره کا چې یو بل خوري. د کام بچې وایي سرونه ماتوم انتها پسندۍ نه سیوا مال نور هیڅ نه راځي. او په پښتون څه ولیکم اوف ډېر زیات پسمانده دی. په پښتون څه ولیکم اوف ډېر زیات پسمانده دی. مال خو پیره جدت پسندۍ نه سیوا نور هیڅ نه راځي. ډېره مهرباني ګران عرفان. او پښتو نشم لیکلی نصاب کې مې نشته دی. پښتو نشم لیکلی نصاب کې مې نشته دی. ماله خو د فرنګ ژبې انګریزۍ نه سیوا نور هیڅ نه راځي. او دا خلق متوجه کوم چې په حق لار روان شي. دا خلق متوجه کوم چې په حق لار روان شي. په تقریرونو ستړی شوم زبان درازۍ نه سیوا نور هیڅ نه راځي. مهرباني. او شعر دی بیا سردار باچا ته ډالۍ وي. غزوه هند نشته هم بار بار ما فتح کوي. باچاجي وی غزوه هند نشته هم بار بار ما فتح کوي. زما محافظ وای څه وکړم بدمعشۍ نه سیوا مال نور هیڅ نه راځي. مهرباني جي. وی غزوه هند نشته هم بار بار ما فتح کوي. غزوه هند نشته هم بار بار ما فتح کوي. زما محافظ وای څه وکړم بدمعشۍ نه سیوا مال نور هیڅ نه راځي. او اخري شعر د مقطع چې صمد هم په شعرونو ستړی جاړي وای دا خلک نه راپسي. مهرباني. صمد هم په شعرونو ستړی جاړي وای دا خلک نه راپسي. هغه وای څه وکړم نه پوهېږم خودکشۍ نه سیوا مال نور هیڅ نه راځي. هغه وای څه وکړم نه پوهېږم خودکشۍ نه سیوا مال نور هیڅ نه راځي. خودکشۍ نه سیوا مال نور هیڅ نه راځي. ډېره مهرباني.